आसमान के फरिश्ते पूजे इंसान वही अल्लाह पुतंग दरियाओं की कमान वही। دوم خبر می داده چې هر امام هم مراولی مسجد ته به هر امام پسې لمونځ مه کوئ. ما درته وویل چې سلفیان سته، پنځپیریان سته، بریلویان سته. د امام به معلومات کوي چې سل په سل کې دې یقین سو چې دا د مذهب سړی دی نو امامت ورکه. او که هغه وابي هغه سلفی و پنځپیری ستا لمونځ نه دی پسې. دا زما خبره واوري. زما سه یو چا پوښتنه وکړه ول په وابي پسې لمونځ څنګه دی؟ یو سړی وابي دی زما په مسجد کې امام دی زه لمونځ پسې کوم. ما ورته وویل لمونځ نه دی پسې، په وهابي پسې لمونځ نه دی سي. عمدة القاري د بخاري شریف شرحه 5 جلد 212 صفحه هلته داسې عبارت: وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى الصلاة خلف المبتدع ومثله عن أبي يوسف. امام اعظم رحمه الله تعالى هغه به ویل چې په بدعتي انسان پسې لمونځ نه دی روا. حضرت امام ابو یوسف رحمه الله تعالى هغه هم ویل چې په بدعتي انسان پسې لمونځ نه دی سي. تر وهابي به نو لوی بدعتي چیرې وي د مځکې پر مخ تر وهابي مبتدع نشته. زموږ د مذهب معتمد کتاب فتح القدیر اول جلد 304 صفحه هلته داسې عبارت: وروى محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن الصلاة خلف أهل الأهواء لا تجوز. امام محمد رحمه الله تعالى نقل کوي، روایت کوي د امام اعظم سه د امام ابو یوسف صاحب سه چې لمونځ په بدعتیانو پسې نه دی روا. نو په وابي پسې لمونځ نه دی روا. وابي خو پیژنئ علامې تش ته بیان سوي دي. وهابي بیخي ژر پیژندل کېږي. وابي څه درته وایي؟ په 12 خیرات مه کوه، په 12 خیرات ناروا دي. دا وهابي دی. وابي څه درته وایي؟ د خیرات دپاره ورځ مه معلوموه چې یا د جمعې ورځ ده یا 12 ده یا 28 ده یا 15 ده یا 10 ده. وایي د خیرات دپاره به ورځ نه معلوموې، دا ناروا دي. معاذ الله. دا هغه مسائل دي چې پر هره مسله موږ په ساعاتو خبرې کړي دي. تاسې به م اورېدلي. وهابي څه درته وایي؟ تعویض مه په غاړه کوه، تعویض شرک دی. معاذ الله. وهابي څه درته وایي؟ زیارت ته مه ځه، خورده مه را اخله، دا ناروا دی، دا شرک دی. دا د وابیانو عقاید درته وایم. وابي څه درته وایي؟ په هدیره کې اسقاط مه ګرځوه، دا ناروا دی. معاذ الله. بیا وهابي درته وایي د چا لاس مور مچوه، د مور و پلار لاس مور مچوه، دا شرک دی. نعوذ بالله، نعوذ بالله، العیاذ بالله. د پیغمبر علیه السلام پښې مبارکې لا صحابه کرام ورمچ کړي دي، لاسونه خو پرېږده. اوس که زه هغه احادیث درته وایم ساعت پکښې وځي. د پیغمبر علیه السلام پښې مبارکې صحابه کرامو په بار بار ورمچ کړي دي، لاسونه خو پرېږده. اوس چې لاس مچېده شرک سي، العیاذ بالله. آیا پر صحابه کرامو دې د مشرکینو ټاپه ولګول؟ ای د انګریز غلام وابي تا ته وایم
لاسونه خو صحابه کرام مچ کړي هغه مشرکین ومعاذ الله که لاس مچول شرک سي نو پیغمبر علیه السلام ولې دا صحابه ته نه ویل چې ای صحابه دا شرک مه کوئ زما لاس مه رامچوئ زما پښې مه رامچوئ ولې پیغمبر علیه السلام منع نه کول وابي څه درته وایي وابي وایي یا رسول الله نعره مه کوه دا شرک دی معاذ الله یا رسول الله که دی پیغمبر علیه السلام ته نعره وکړله یا رسول الله وابي لالا څه وایي وایي شرک دی وکړي معاذ الله او حال ده چې زه اوس د وابي څه پوښتنه وکړم وابي لمونځ کوې وابي وایي هو وهابي تا ته وایم التحیات دې زده ده وایي هو وامتې شروع التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي علماء حاضر دي ويحرف نداء ورسر مقدرة السلام عليك يا أيها النبي وهذه فهر التحياتك وابي تخبل پیغمبر عليه السلام تنعرك السلام علیک ایها النبی سلام دی پرتاوی اے نبی علیہ السلام نو که پیغمبر علیہ السلام ته نعره کول شرک سی نو وابي تا ته وایم که دی التحیات زر واره وویل زر واره مشرک یې که دی یو لک واره وویل التحیات یو لک واره مشرک یې ستا په فتوا وابي دغسې نوي خبرې درته کوي ما درته وویل زه پر دا موضوعاتو تفصیل نسم کولی پر دا هره موضوع موږ په ساعت خبرې کړي وابي څه درته وایي وایي د اختر په ورځ روغبړ مه کوه دا بدعت دی دا ناروا دی تاسې به اورېدلي د اختر په ورځ روغبړ وایي ناروا دی چمن کې جلسه و زه ورغلی وم نو دا مورزاده مجتهدین خورا ډیر راغلي وو دا سلفیان شیم نو په جلسه کې مې څه خبره ورته وکړله باره مې ورته وویل مال وابي وایي وایي د اختر په ورځ روغبړ ناروا معاذ الله مال نه پوهېږم دنیا کفار ونیول افغانستان ټوټې ټوټې سو د وابي لالا د اختر په روغبړۍ کې سودا بنده ده نه پوهېږم چې دا ولې په دا کفارو کې ولې څه نه وایه د انګریز غلامه ستاسې څه پوښتنه کوم تاسې د یو وهابي څه د جهاد تورې واورېدی هېڅوک بې نه راوښي د وهابي څه به د جهاد ټکی نه واورې د وهابي څه به پر انګریزانو رد پر امریکایانو رد به د وهابي څه نه واورې ولې خو انګریزانو راوستلی دي نو پر انګریزانو رد څنګه وکړي مال دنیا کفارو ونیول د وهابي لالا د اختر په روغبړۍ کې سودا بند دا روغبړ به څنګه سي ولې دا روغبړ کېږي هغه چې زه اوس درته وایم بیا به ساعت پکښې وسي دغه د وهابي علامې زموږ اوس تاسې په منطقه کې څه مطلب په افغانستان کې که نارینه سړي په لمانځه کې پر ځګر لاسونه ایښول دغه وهابي دي نو په خبره ښه پوه سي په سعودي کې نه ښیم په سعودي کې څلور سره مذهبه دي یو سړی به شافعي مذهبه وي حنبلي مذهبه به یې لاسونه پر ځګر باندې ایږدي موږ پر هغه رد نه لرو یا چې په افغانستان کې اوسېږي دلته بل مذهب نه منو نه بل مذهب سته نه بل مذهب ته وخت ورکوو یو حنفي مذهب دی د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تعالی دغه یو مذهب موږ منو بل مذهب دلته نشته نو که یو ګمراه راځي زما او ستا په سب کې ولاړي لاسونه یې پر ځګر نیولي دي دې ته موږ وهابي وایو دا سړی وهابي دی یو که یو ګمراه راځي په لمانځه کې رکوع ته ځي لاسونه پورته کوي رفع الیدین کوي
رکوع ته چې ځي هم لاسونه پورته کوي، د رکوع څخه چې راپورته کېږي هم لاسونه پورته کوي. دې ته موږ وهابي وایو. دوه، که یو ګمراه راځي زما او ستا په صف کې درېږي، په امام پسې الحمدلله وایي، امام هم الحمدلله وایي، دی هم وایي، دې ته موږ وهابي وایو. دا د وهابیانو علامې دي. نو تاسې بیداره واوسئ د داسې خلقو سره خبرې مه منئ، د هر چا خبره مه منئ، هر څوک مسجد ته مه راولئ. دا چې د وهابیت بعضې علامې مې درته وویلې، علامې ډېرې دي. دغسې علامې که په چا کې وې وهابي دي، په هغه پسې لمونځ نه دی روا، نه دی روا، نه دی روا. هغه به د مسجد څه پسې اخی جوابوي بیا. اسمان کې فرشتي پوجي انسان وای الله، پتنګ د دریا